انټرویو دی والا ما نه راغلی یاره خو مزه نه کوي ما نه مونی و نه کنه مزه نه کوي نو مړه خانجي په دې ډان کې سینځه خینه یو کوم بیان راغلی چرته سین ته لاړ سین ته ولو سین ته ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ شکریا او مننه خو ستاسو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا ستا علي خانه ورکوټوالي نه د سکول د وختونو د خپل هغه کوشش او سکول د وختونو هغه سټرګل شروع کړی دی چې د خپل مور پلار د خپل ورونو خویندو ډېر زیات قدر کوئ ډېر زیات عزت کوئ خوشحاله اوسئ بازار ټوله ټانګه ده او کنه السلام علیکم ملګرو علي خان امید لرم چې ټول بخیر او د صحت په جامه به دا ټایم په پړخېله کې موجود یم او په څنګ کې راسره ناست خالد خان صاحب دی تاسو ټول به یې ښه پېژنئ د هېڅ تعریف محتاجه نه دی او بل زمونږ د پښتو د ډرامو یو ډېر ښه ایکټر هم دی خالد صاحب غواړم چې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ هم ټایم راکړو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ شکریا او مننه خو ستاسو چې تاسو د دومره لرې نه زموږ خواله راغلئ ستاسو د مینې د محبت یو جهان مننه ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا ستا علي خانه چې ته د دیر د غرونو نه د هغه ښکلي لوکیشن نه رالې دلته زموږ خواله او زموږ سره کېناستې او دا دې ضروري وګڼله چې یاره د دوی سره دوه څلور خبرې وکړم او هغه خبرې بیا خپلو کتونکو ته شایع کړي هغوی وګوري ستا د دغه موبایل په دغه شیشه باندې نو څومره چې هم د ده کتونکي دي د ده مینوال دي هغه ټولو ته دغه خواست دی زه د ده د دغه مینوالو نه ډېره زیاته ګیله کوم چې بھائی 2500 ولې دی خو ستاسو دپاره ډېرې منډې درړې وایي ډېر کوشش کوي بلکې د ورکوټوالي نه د سکول د وختونو د خپل هغه کوشش او سکول د وختونو هغه سټرګل شروع کړی دی وایي چې دا د وخت نه وایي شروع مې کړې ده او بھائی زما 2500 سبسکرایبر دي نو دا ډېر زیات ناانصافي ده ولې چې دا د چا حق وي او پکار دا ده چې حق چې کوم دی د الله رب العزت په هم زموږ نه تپوس کوي د دې خبرې چې د چا څه حق وي نو د هغه حق ورکول پکار دي او چې د یو سړي ته حوصله افزایي نشي کولی او د هغه کار لږ ښه وي نو تاله پکار دي چې ته د هغه حوصله افزایي وکړې د هغې وجه او مقصد او مطلب زموږ د خبرې دا دی چې بهی د هغه حوصله افزایي ځکه وکړه چې دا د هغه حق دی او تاله پکار دي چې ته د هغه حق ورکړي نو چې حق نه ورکې نو بیا به څیز کمزوری وینو او زمونږ خبرې که چا هم اورېدلي نو دغه درخواست دی بهی الله هم ښه او آباد او خوشحاله ساته هر ځای کې چې د خپل مور پلار د خپل ورونو خویندو ډېر زیات قدر کوئ ډېر زیات عزت کوئ خوشحاله اوسئ هغه پکې راوله که نه خانجي دلې پکې راوله یاره انټرویو دی والا ما نه راغلی یاره خو مزه نه کوي ما نه مونی و نه کنه مزه نه کوي نو مړه خانجي په دې ډان کې سینځه خینه یو کوم بیان راغلی چرته سین ته لاړ سین ته ولو سین ته بازار ټوله ټانګه ده او کنه